وروستی مورچل شپاړسمه برخه. د وروستي مورچل د داستان درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. زه محسن احسان مې یو ځل بیا د وروستي مورچل د داستان د خپرونې کوربه‌توب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اوریدل سبا ته سلطان د غزني د جید علماو دوې ډلې جوړې کړې او طاهر او عبدالملک ورسره واستول چې په شاوخوا سیمو کې د جهاد تبلیغ وکړي. دا چې نور څه وصل دا به په نن خپرونه کې واورئ ان شاء الله تعالی. غیرتي افغانانو د جهاد بلنې ته لبیک ووایه او ډله ډله د سلطان په پوځ کې شاملېدل. په دې دوره کې طاهر له عبدالملک نه زیات بریالی و. د دې سبب یو د ده ښه وینا وه، بل دا چې له هغه سره یوه داسې غازي توره وه چې د مېړانې کیسې د خلکو په زړه کې وې. افغانان د اسلامي نړۍ هر باتور سپاهي خپل دوست او عزیز ګڼي. سلطان جلال الدین د خپل ځواک د شمېر له معلومولو وروسته چنګیز خان ته چې په هغو ورځو کې په طالقان کې و د څو تاتاري بندیانو په لاس دا پیغام واستوه: تا د بېخبري په حالت کې پر موږ یرغل راوړ، تا تر زور زیات په مکر او فریب زموږ ښارونه ونیول. ستا سپاهیان له یوې مودې راهیسې زما په لټه کې سرګردانه دي. زه اوس په افغانستان کې یم او تا ته د مقابلې چلنج در کوم او ډاډ در کوم دا ځل به ستا توره د بې کسه تورسرو د ورمېږنو پر ځای تورې وي. که همت لرې نو د مقابلې لپاره راځه. چنګیز خان د شیکي توتو په مشري یو لوی پوځ د جلال الدین د مقابلې لپاره واستوه. سلطان له غزني نه 100 میله وړاندې د هغوی مقابله وکړه. تر 3 ورځو پورې سخته جګړه روانه وه. ترکان او افغانان یو تر بل په مېړانه او زړورتیا کې مخ کېدل. په 4مه ورځ د تاتاریانو پښې ولړزېدې. سلطان تر 100 میله دوی تعقیب کړل او بیا را ایسار کړل او داسې یوه تنګي ته یې برابر کړل چې سلطان هلته خپل غوره غشي ویشتونکي کښېنولي وو. شیکي توتو له ډېر لږ پوځ سره په تېښته بریالی شو، خو سلطان یې تعقیب جاري وساته او د کابل تر سیند پورې وځغلول. شیکي توتو په سیند کې ځان وغورځاوه او ځان یې وژغوره او چې د غشو په باران کې پلې څنډې ته ځان ورسوه نو یوازې 8 کسه پاتې وو. په افغانستان کې د جلال الدین د بري خبر د برېښنا په څیر خپور شو. چنګیز خان له دې خبر سره سم دا هم واورېدل چې د هندوکش له غرونو نه د مرغاب تر غاړو پورې ټول قبایل راپورته شوي دي او په لارو کې د مغولو ټول پیرېداران وژلي دي. چنګیز خان د لومړي ځل لپاره په یو محاذ د خپل ټول ځواک راټولول ضرورت احساس کړ. د ښې تیارۍ نه وروسته د بلخ او هرات ترمنځ د پراخې سیمې د بربادولو وروسته د مرغاب د سیند پر غاړه واړول. د افغانیانو تر آذربایجان پورې د تیت فرق پوځ د راغونډولو انتظار یې وکړ. خو دا لومړی ځل و چې چنګیز خان پر خپل بري باور نه و او دا اندېښنه ورسره وه چې که ماته وخوري نو د ټولو فتح شویو سیمو خلک به چې تر اوسه پورې د مغولو د ظلمونو له ویرې غلي دي ښایي د دوی پر خلاف راپورته شي او جلال الدین به یې د ځمکې تر وروستي ګوټ پورې وځغلوي. لکه چې تقدیر د جلال الدین د عزم او ارادې یو بل ازمایښت هم اخیست. د راتلونکي پر افق د رڼا د لیدو نه وروسته یو ځل بیا تیارې ولیدې. یوه غموونکې پیښه د خراسان شاندار بری په ماته بدل کړ. د شیکي توتو له ماتې وروسته چې کوم مال د غنیمت په توګه د سلطان لاس ورغلی و په هغوی کې یو ښکلی آس هم و. د دې آس پر سر د امین الدین ملک او سیف الدین اغراق ترمنځ خبره واوښتله. د سیف الدین له خولې کومه ترخه خبره ووتله او امین الدین په غوسه شو، هغه یې په سپېړه ووهه. د سیف الدین ورور سمدستي توره وکښله او پر امین ملک یې حمله وکړه، خو د امین د پوځ یو تن له شانه په توره سرتېري قلم کړ. د پوځ د دواړو مېړنیو سردارانو ترمنځ جګړه ختمه شوه. د سیف الدین اغراق 40,000 او د امین الدین 50,000 تنه پوځ یو د بل په مخ کې سپونه وتړل. سلطان په خپله خیمه کې دا خبر واورېد، په منډه راغی او د دوی ترمنځ شو. د دواړو د پوهولو هڅه یې وکړه. د افغانستان عالمان او ملکان هم د دغو دوو پوځونو ترمنځ شول او کتار ودرېدل. د سلطان په امر امین الدین الملک د بخښ غوښتلو ته چمتو شو، خو سیف الدین ته د خپل ورور وژل کېدل هسې عادي خبره نه وه. د هغه لومړۍ او وروستۍ غوښتنه دا وه چې امین الدین دې ده ته وسپارل شي. سلطان په دوو کې حیران و. له یوې خوا پوهېده چې که په امین الدین الملک زور راوړي نو د هغه 50,000 پوځ به یې ملګري پرېږدي او ترې ولاړ به شي. بل لور ته د سیف الدین د خفه کېدو په صورت کې د هغه د 40,000 ترکانو د بدري کېدو او تلو خطر و. د سولې ټولې هڅې ناکامې شوې. د سیف الدین پر دې د سلطان پر نیت شک شو چې امین الدین لور ورکړې وه. په دې نازک مهال نه د علماو زاریو څه ځای ونیو او نه د طاهر او عبدالملک ویناګانو څه اغېزه وکړه. سیف الدین په صفا الفاظ وویل چې موږ د مغولو د مقابلې لپاره د سلطان مرستې راغلي یو، د سلطان د خسر له لاسه خپلې بېعزتي ته تیار نه یو، ځکه خو هغه د شپې له خپلو 40,000 تنو سره کرمان ته کوچ وکړ او په دې توګه د سلطان یو مضبوط مټ مات شو. چنګیز خان چې د جلال الدین په لښکر کې د درز لوېدو نه خبر شو، د باد او باران په څیر د غزني په لور راوالد. سلطان له غزني نه 100 پړاو مخې ته وروت او د چنګیز خان د لارې په هره غونډۍ، کړنګ، دره او د هر خوړ او ویالې په پله
پیره ودرول. د چنګیز خان سره یو بېساری ځواک و. هغه د لارې په هرو ستونزو بری موند. د مقاومت هر کمر یې راوغورځوه او ګام په ګام یې د خپلو پوځونو مړي پرېښودل او پر مخ روان. د جلال الدین چریک ډلګۍ به ناڅاپه له یوې غونډۍ راښکاره شوې او د هغه پوځ په یوه برخه به یې حمله وکړه او غشې او ډبرې به پرې وورول او بیرته به ورک شول. جلال الدین په کوم یوه ډګر د پرېکنده د جګړې پرېکړه ونه کړه. د چنګیز خان د منظمو پوځونو د معمولي پوځ سره هیڅ مناسبت نه درلود. د 40,000 ترکي پوځ پر تلو یې د پوځ مورال نور هم راپرېوت. یوازې د 15,000 تنو په اړه د باور و چې له ده سره تر وروستۍ سلګۍ جګړې ته تیار او د ماتې او بري نه بې پروا دي. د نور پوځ په باب د ده دا ګمان و چې په یو ځل ماته به بیا تر شا راونه ګوري او په خپله مخه به ځي. د ده د پوځ زیاته برخه امین الملک او تیمورملک ته وسپارله او په خپله د خپلو سرښندیانو د توپاني ډلګیو سره پر مخ ولاړ او د چنګیز خان د پوځ د مخې پر ډلګیو حمله وکړه. هغوی ته یې ماته ورکړه او 15,000 تنې تر تیغ تیر کړل. کله چې چنګیز خان د مخې ډلګیو د سردارانو په ملامتولو او رټولو بوخت و، خبر ورغی چې جلال الدین توپاني ډلګۍ د غرونو تر شا یوه اوږده لاره ووهله او د لښکر په وروستي ډلګۍ حمله وکړه او د اکمالاتو زیات سامان یې نیولي دي. له وړوکې ډلګۍ سره د جلال الدین دغو بریالیتوبونو یو ځل بیا د ده په پوځ کې نوې روح پوک کړه. خو چې کله جلال الدین د مغولو د ځواک صحیح اندازه ولګوله، پرېکړه یې وکړه چې د سیند تر دریا باید په شا ولاړ شي او په دې موده کې به له یوې خوا هغه ته د زیاتې تیاري زمینه برابر شي او له بله پلوه به له شانه د چرکي ګروپونو حملې او د مغولو پوځ ته زیات تاوان ورسوي. تاوان هغوی دې ته اړ باسي چې د غرونو په دې نه ختمېدونکې لړۍ کې د نور وړاندې تلو پر ځای بیرته شاته ستون شي او په نتیجه کې د چنګیز خان د پوځ برخلیک د شیګي توتو په څیر شي. خو د ګوبې د بیابان تجربه کاره لیوه په دې خطرونو پوهېده. هغه ته معلومه وه چې د خراسان زمری دي خطرناک ښکارځای ته بولي، خو هغه د وړاندې تلو پر ځای شاته تلل ډېر خطرناک ګڼل او ګام پر ګام یې د سختو تاوانونو پروا ونه کړه او پرمختګ یې ګړندی کړ. جلال الدین امیر الدین الملک او تیمورملک ته امر وکړ چې سمدستي خپل ځای پرېږدي او پوځ ختیځ لوري ته بوځي او په خپله له 8,000 سرښندیانو سره د مغولو د لښکر د رفتار قرارولو فکر کوه. یو سهار چې کله تاتاریان راختونکي لمر ته په سجده پراته وو، جلال الدین د یوه غره له شانه راښکاره شو او د دوی د لښکر پر کینه خوا یې حمله وکړه او تر څو نور پوځ د ګین لوري د یرغل د ځواب لپاره هلته ورسېدل، جلال الدین 3,000 تنه مغول له تیغه تیر کړي وو او په غرونو کې چنګیز خان په جلال الدین پسې د پوځونو استولو پر ځای د حملې ډلې ته د تیمورملک او امین الملک په مشري شاته تلونکي پوځ د تعقیب او څارنې حکم وکړ او د نور پوځ رفتار یې هم چټک کړ. جلال الدین ته یوه بله موقع هم په لاس ورغله او هغه ماپښین مهال راښکاره شو. د اکمالاتو په کاروان یې برید وکړ. د شاتنۍ برخې پوځونه ودرېدل او د حملې پر ځای دفاعي جګړې ته دوام ورکړ او خپل منزله ته دوام ورکړ. جلال الدین د اکمالاتو د کاروان کچرې تیت پرک کړې او تر لیر لیر ځایو یې مغول وزغلول، غش یې پرې وورول. بالاخره د شپې په 3مه برخه کې هغه پوځ ته د درېدو امر وکړ او یو افسر ته یې وویل خدای جلال جلاله دې خیر کوي، ما ته داسې ښکاري چې امین الملک کوم حماقت کړی دی. هغه چې د تاریانو د حملې ګروپونه لیدلي دي، زما د امر پر خلاف یې جګړه ورسره پیل کړې. که داسې نه وي نو له شانه د حملې سره سره د مغولو د نه درېدو سبب څه دی؟ ترکي افسر ځواب ورکړ امین الملک دومره ناپوه نه دی او که وي هم تیمورملک غوندې تجربه کار او جهاندیده سپاهي ورسره دی. سلطان وویل مغولو ته یو کچر مال تر سورو سپاهیانو زیات ارزښت لري، خو نن هغوی تر شا هم ونه کتل. له دې نه 2 خبرې په ډاګه کېږي، یا امین الملک جګړه ورسره پیل کړې او یا هغه د دوی تر کلابندۍ لاندې راغلی دی. موږ باید سمدستي مرستې ته ورسېږو. د جلال الدین اندېښنې صحیح ثابتې شوې. د چنګیز خان د حملې ګروپونو له 20 میله مزله وروسته امین الملک را لاندې کړ. امین الملک ګمان وکړ چې د دوی شمېر لږ دی او له شانه به د جلال الدین ډېر یرغلونو په سبب د چنګیز خان نور لښکر ډېر کرار په مخ را روان وي. هغه خپل پوځ ته د درېدو امر وکړ او د حملې تصمیم یې ونیو. خو تیمورملک د دې ارادې مخالفت وکړ او هغه یې وپوهوه چې د حمله کوونکې ډلې د دومره ګړندي لېږدولو نه د چنګیز خان هدف له دې پرته بل څه شي کېدای شي چې له موږ سره جنګ پیل کړي او د پاتې پوځونو تر راتګه مشغول وساتي. غوره دا ده چې زه د دوی د مخ نیولو لپاره له 2,000 تنو سره پاتې شم او ته شاتګ ته دوام ورکړی. خو امین الملک دا مشوره ونه منله، شاته ور وګرځېد او په تاتاریانو یې حمله وکړه. مغول د لږ ټینګار نه وروسته په شا وتښتېدل. امین الملک لښکر ته د 2هم ځلې د راروانېدو امر وکړ. تیمورملک ته یې وویل ودې لیدل، زما باور و چې دا د چنګیز خان د لښکر د حملې ګروپونه نه دي بلکې له کوم بل لوري دې خوا ته رارسېدلي وو. که د چنګیز لښکر هر څومره ګړندی راشي نو هم له موږ سره به 10 میله لرې وي. تیمورملک ځواب ورکړ کېدای شي ستا ګمان صحیح وي خو موږ باید بیړه وکړو. امین الملک لښکر ته د کوچ امر وکړ، خو ناڅاپه د 3,000 تنو په شاوخوا کې تاتاري لښکر ولید چې له یوې غونډۍ نه راکښته کېدل. دا ځل تیمورملک ډېر په کلکه د هغه د ایسارولو هڅه وکړه، خو څومره چې د تیمورملک شکونه زیات شوي وو هومره امین الملک یقین و چې دغه لږ پوځ به کوم بل لوري نه راغلی دی او د چنګیز خان د منظم پوځ برخه نه دی.
چې د په ګمان تر اوسه په میلونو له دې ځای لري وو. امیر الملک د تیمورملک د اندېښنې پروا ونه کړه او پر تاتاریانو یرغل وکړ او په څو شېبو کې هغوی تر پښو لاندې دل کړل. خو د هغوی شمېر د کمېدو پر ځای ډېرېده. له غرونو نه د هغوی نورې ډلې یو په بل پسې درې ته راکوزې شوې. له یوه ساشت جګړې وروسته امیر الملک ولیدل چې د دښمن په لیک 12,000 تنه پوځیان راټول شوي دي. هغه په اندېښنه له تیمورملک نه وپوښتل اوس موږ باید څه وکړو؟ تیمورملک په غوسه خپله شونډ وژوله. وویل اوس موږ څه کولی شو؟ د چنګیز خان د پوځ د مخکینۍ ډلې ټول لښکر د درې په شاوخوا کې راټول شوي دي. د شاوخوا غرونو او غونډیو نه د دوی د شړلو نه پرته موږ نور پر مخ نشو تللی. کاش کې تا زما مشره منلې وای، مګر اوس پر اشتباهاتو د خفګان وخت نه دی، د جبرانولو وخت دی. نو ته مو لارښوونه وکړه، ما یو سپاهي وبله. تیمورملک امیر ملک 10,000 تنه پوځ ورکړ او ورته وویل چې د شاوخوا غرونو او غونډیو سرونه ونیسي. په خپله د پاتې لښکر سره درې ته ورکوز شوي لښکر سره مقابله پیل کړه. مازدیګر ته نږدې شاوخوا غرونه او غونډۍ د مغولو د لښکر نه تښېدلې، خو په دې مهال د چنګیز خان منظم پوځ ورورسېد. امیر ملک له خپل 10,000 لښکر سره له غونډۍ نه راکښته شو او په یوه بله دره کې د چنګیز خان د لښکر په ښي اړخ حمله وکړه. د هغه دغه حمله د بري له هیل نه زیاته د خپلې غلطۍ د جبران لپاره وه. په بله دره کې چې تیمورملک جنګېده، چنګیز خان له خپل پوځ مقدمه الجیش سره ورورسېد. تیمورملک په میړانه مقابله کوله، خو په دې ځنډ کې د چنګیز خان د ګین اړخ لښکرې هم درې ته ورننوتلې. تیمورملک د ماښام له تیارو نه د ګټې پورته کولو په تمه جګړه کوله. په بله دره کې د امیر الملک پښې ښویېدلې وې، خو د جلال الدین د ناڅاپي ورسېدو سره پاتې پوځیانو د تیښتې اراده پرېښوده او په سرښندایانه حملو یې لاس پورې کړ. جلال الدین په څو حملو کې میدان صفا کړ. امیر الملک ته ورنږدې سو، ترې ویې پوښتل ما ته ستا د حماقت سزا راکول کېږي که تقدیر زما د بدمرغیو د زیاتولو لپاره د تیمورملک غوندې تجربه کار زمری په دماغ کې هم د جنون اغېز پیدا کړي. امیر الملک په پریشانۍ سر کښته واچو. ځواب یې ورکړ دا زما غلطي ده. تیمورملک زه ایثار کړم، ما د هغه خبره ونه منله. زما باور و چې مغول به ډېر لرې وي. خدای جل جلاله دې هر انسان ستا د ساده له دوستۍ نه وژغوري. اوس زه یو کار درته سپارم، ته زر تر زر غزني ته روان شه او زما د ښځې او ماشومانو سره کوم خوندي ځای ته لاړ شه. د ښار خلکو ته هم دا مشوره ورکړه چې د هندوستان د سرحد په لوري ځانونه وباسي. جلال الدین په دې دره کې پاتې پوځ منظم کړ او د څو غونډیو نه له تېرېدو وروسته د تیمورملک سره پر جګړه مشغول پوځ حمله وکړه. د تیمورملک په شاوخوا راټول پوځیان کلک وځپل او له هغه سره یو ځای شو. کله چې د ماښام په تیارو کې د دوست او دښمن پیژندل ګران شول، جلال الدین په یوه لوري زوروره حمله وکړه او له 8,000 تنه پوځیانو سره له درې نه ووت. خو د چنګیز خان په امر د هغوی پوځونه پسې ورغلل او د شپې د ډېر پوځیان د زخمي اسونو په وجه ترې پاتې شول او ډېر یې په یوه او بله سرګردانه ووتل. ځینو له ډېرو مایوسینو د هغه ملګري پرېښوده. تر سهاره له ده سره یوازې 6,000 تنه پاتې وو. د طاهر له ملګرو نه هم زیات شمېر شهیدان شوي وو. عبدالعزیز او موسی خو د پخپله ولیدل چې په میدان کې ولوېدل. تر څو ورځو پورې مغول د سیوري په څېر په جلال الدین پسې وو، تر دې چې دوی په جګړه کې د سیند دریاب څنډې ته ورسېد. پردی وطن خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، یوه ورځ جلال الدین له لږ شمېر پوځ سره په یوه داسې کمر درېدلی وو چې له 3 لورو نه د مغولو تر کلابندۍ لاندې وو او 4 لورو ته نږدې 10 گزه لاندې د سیند دریاب غړمبېده او سپان. چنګیز خان امر کړی وو چې جلال الدین په هر صورت ژوندی ونیسي. د کمره په شاوخوا د جلال الدین سرښندونکي یاران د مقابلې لپاره ولاړ وو. د مغولو کلابندي ورو ورو کلکېدله. د هغوی له پوځ نه یو سپور چې له سیري او جامو څخه مسلمان عالم ښکار کېدو له سپین بیرغ سره ووت او وړاندې راغی. چې کمره ته نږدې سو په لوړ غږ یې وویل لوی سلطانه که تاسو وسلې وغورځولې نو لوی خان ستاسو د ژوند د بخښنې وعده کوي. سلطان ځواب ورکړ که دې په لاس کې سپین بیرغ نه وای نو د دې خبرې ځواب مې په غشي درکولو. ورشه دې ډاکو ته ووایه چې زه د ذلت له ژوند نه د عزت مرګ غوره ګڼم. طاهر د چنګیز خان استازي په یو نظر وپېژنده. هغه محلب بن داود و. چنګیز خان سور ډلګیو ته امر وکړ. د جلال الدین د سپاهیانو د غشو او ډبرو په باران کې د کمرې نه لاندې د مغول لاشونه انبار شول. چنګیز خان چې دا ولیدل نور پوځیان یې ورواستول. د جلال الدین سرتېري هم یو یو وژل کېده او ورو ورو په شا تلل تر دې چې د کمره وروستۍ څنډې ته ورسېدل. سلطان تیمورملک ته وویل تیموره تقدیر موږ په اور او اوبو کې د یوه په غوره کولو مجبور کړي. ستا رایه څه ده؟ تیمورملک ځواب ورکړ زما باور دی چې د اوبو څپې به د اور د لمبو په څېر ظالمې نه وي. ډېر ښه، زه درته لارښوونه کوم ته سپیانو ته د تیاري امر وکړه. سلطان درنه زغره وایستله او ویې غورځوله. آس یې مخکې کړ، یو ځل یې ویرونکي څپو ته وکتل او بیا آس ته پونده ورکړه. تیمورملک له څو تنو پرته نور په دریاب کې ورکوزېدو امر وکړ او کله چې د ده وار راغی نو سترګې پر طاهر ولګېدې. هغه څو ګامه لرې و، سر د آس پر میږ ایښی و، په زغره کې څو غشي نښتي وو او د هغه وفادار نوکر زید په نیزه کې له 2 تاتاریانو سره مقابله کوله. تیمورملک آس ور وړاندې کړ او د مغول نه د یوه سر والوځاوه، بل یې زید را غورځولی و. په دې کې څو تنه نور هم ور ورسېدل. تیمورملک طاهر را کش کړ، په آس یې ورسره سپور کړ. زید او نور پوځیانو ته یې امر وکړ چې په اوبو کې اسونه ور وغورځوي. په خپله یې هم آس په دریاب ور پونده کړ.
عبدالملک د سیند په غاړه مذبذب ولاړ و، خو چې طاهر یې د تیمور سره ولید خپله هم په اوبو کې ځان وغورځاوه. چنګیز خان د جلال الدین د ژوندي نیولو په تمه خپل لږ سپاهیانو ته پر کمره د ورختلو امر کړی و. کله چې تاتاري سربازان د کمره پر سر ودرېدل او د سیند په لوري اشارې کولې او چغې یې وهلې، نو دوی په منډه ورغی، په کمره وخت. د جلال الدین زیات ملګري د تاتاریانو د غوش او سیند د څپو خوراک شول، خو جلال الدین د غوش له دم نه لرې شوی و. هغه بلې غاړې ته ورسېد، په یوه لوړ ټیله ور وخوت او ډاډه کښېناست. چنګیز خان خپلو زامنو او سردارانو ته په خطاب کې وویل هغه پلار ډېر بختور دی چې جلال الدین غوندې زوی لري، او مبارکې دي هغه میندې چې داسې زامنو ته شیدې ورکوي. د چنګیز خان ځینو سرتیرو غوښتل د جلال الدین د تعقیب لپاره په دریاب کې ځانونه وغورځوي، خو ده ورته وویل دا دریاب د ترکستان د وړوکو وړوکو سیندونو نه ډېر توپیر لري او د دښمن کسونې له غش نه تشې نه دي. تیمور ملک طاهر د دریاب په څنډه سملاوه، زغره یې ترې وایستله، په زخمونو یې پټۍ ور وتړلې او وویل طاهره اوس څنګه یې؟ هغه جګ کښېناست، وویل زه بالکل روغ یم، له سهاره مې اوبه نه دي څښلې، د تندې او له لوږې په وجه بېسې کوم. په سیند کې مې یخې او خوږې اوبه ډېرې وڅښلې. د 700 تنو سپاهیانو په شاوخوا کې کسان له سینده پورې وتل او له جلال الدین سره یو ځای شول. سلطان په شاوخوا کلي قبضه وکړه، خوراکي مواد او څو اسونه یې پیدا کړل. د نمک غر په شاوخوا کې په یوه وړوکې سیمه تسلط ټینګ کړ. په څو ورځو کې د پوځ تیت او پرک نور سرتیرې هم ورسره یو ځای شوې. چنګیز خان 100 میله کښته ولاړ او څو کښتۍ یې وموندلې. له یوه تجربه کار جنرال سره یې د پوځ غوره سپاره له سیند نه پورې غاړې ته واستول. جلال الدین د مایوسۍ په حالت کې د ډهلي په لوري مخه کړه. تاتاریانو د هند په زغم نوتلې ګرمۍ کې هغوی تر ډېره تعقیب نه کړی شول. په ملتان، لاهور او شاهپور سیمو کې له لوټمار وروسته بیرته راستانه شوه. په راستنېدو کې چنګیز خان د پېښور له ویجاړولو وروسته بیرته د سمرقند په لور مخه کړه. د تباه شوي افغانستان له سیمو نه بیرته تلل د دوی له مړو تاړاک نه پات ټول انسانان یې ووژل او زیاتې ښځې ورسره بوتلې. د سیند له دریا خزر تر بحرې پورې په ټوله اسلامي نړۍ د تاتاریانو واکمني شوه. د افغانستان د کسات اخیستلو نه وروسته چنګیز خان ډاډه شو چې نور په اسلامي نړۍ کې د سر راپورته کولو څوک نشته. یوازې جلال الدین یو داسې غلیم و چې د له ټولې نړۍ نه خطرناک ګڼه، خو هغه ته نه هیواد ورپاتې شوی او نه پوځ. د اسلامي نړۍ د دفاع وروستی بریج رالوېدلی و. پېښور ته نږدې د هغه میرمن او اولادونه هم چې امین الملک ورسره ووژل شول. د تکشي کورنۍ هغه وروسته د سترګو تور چې د پاچاهۍ حدود یې څو کاله وړاندې د البرز له غرونو نه د سیند تر غاړې پورې رسېدل، د یوه بېکوره مسافر او یو نابلل شوي میلمه په څېر د ډهلي د واکمن سلطان شمس الدین التمش په هیواد کې پناه غوښته، خو د هرکلي امید یې نه و. جلال الدین د ډهلي نه څو پړاوه لرې واړول او یو تجربه کار مشاور عین الملک او طاهر بن یوسف په لارښوونه سلطان التمش ته یو هیئت واستوه. د خپرونې تنونو قدرمن اوریدونکو، عین الملک او د هغه ملګري په شاهي میلمستون کې ځای پر ځای کړل. سلطان التمش له 3 ځلې ملاقاتونو وروسته دوی ته په 100 ورځو کې د ځواب ورکولو وعده وکړه. له خپلو ټولو پوځي افسرانو او مشاورینو سره له مشورې وروسته یوه ورځ هغه طاهر بن یوسف ته د ځانګړي ملاقات بلنه ورکړه او له اوږده ملاقات وروسته یې وویل موږ د جلال الدین له مرستې نه انکار نشو کولی، خو زموږ مجبوریتونه له تاسو نه پټ نه دي. موږ ته د چنګیز خان پیغام را رسېدلی دی. هغه لیکلي چې که تاسو سلطان جلال الدین ته پناه ورکړه او یا مو له هغه سره د مغولو پر خلاف څه تړون وکړ، نو موږ به پر هندوستان یرغل وکړو. موږ د داسې ګواښونو پروا نه کړو، خو بیا هم سلطان جلال الدین باید دا خبره درک کړي چې په دې هېواد کې د مسلمانانو شمېر په اوړو کې د مالګې هومره دی. مغول دلته راشي نو نور قومونه ښایي له موږ سره د ملاتړ پر ځای له هغه سره یو ځای شي. موږ ته څو هندي راجاګانو دا وعده راکړې ده چې د مغولو د یرغل په صورت کې به د کور د دفاع په وخت کې هغوی زموږ ملاتړ وکړي. خو چنګیز خان هغوی ته دا پیغام واستوي چې د هغه مقصد یوازې د جلال الدین نیول دی، نو دوی به خامخا له موږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ باید دې میلمه ته په پناه ورکولو سره د هندوستان تباهي سبب نشو. که زموږ سره زیات پوځونه وای نو موږ به له نیمایي لښکر سره د جلال الدین تر بیرغ لاندې له هندوستان نه بهر د تاتاریانو مقابله کوله او نیمایي نور لښکر به مو د هندوستان د دفاع لپاره پرېښود. خو اوس معامله سرچپه ده. څو ورځې وړاندې د تاتاریانو څو ډلګۍ تر لاهور او ملتان پورې راغلي، له لوټمار او بربادۍ وروسته بیرته ستنې شوي دي. موږ د هغوی د پرمختګ د مخنیوي پر ځای په دې ویره کې وو چې زموږ نامسلمان رعیت باغي او ورسره یو ځای نشي. عین الملک موږ ته پیغور راکوي چې له مغول نه ویریږو. موږ د هغه ځواب د نورو په وړاندې نشو ورکولی، خو تا ته وایو چې زموږ د ویرې سبب دا نه دی چې بې زړه یو، سبب یې دا دی چې پر خپل رعیت ډاډه نه یو. طاهر وپوښتل نو زه سلطان جلال الدین ته دا ځواب ورکړم چې دوی په هندوستان کې ستا پاتې کېدل نه غواړي؟ نه، تاسو زموږ په باب غلط فکر وکړ. که زموږ لخوا د سلطان جلال الدین د لیک کوم ځواب وي نو یوازې دا دی چې موږ د خپل مصیبت ځپلي ورور لپاره د وینو د وروستي څاڅکي تر تویولو پورې چمتو یو، خو په دې وخت کې له ده سره د مرستې همدا یوه لار ده چې موږ د دې پاچاهۍ نه لاس په سر شو او خپل پوځ سلطان ته وسپارو. له تاتاریانو سره د هندوستان پر ځای په یو بل داسې هېواد کې پرېکنده جګړه وکړو چې ولس یې زموږ ملګری وي او له شانه به زموږ اندېښنه نه وي چې څوک په خنجر ووهي. په داسې صورت کې د جګړې نتیجه زموږ په ګټه وه، نو هندوستان به بیرته ترلاسه کړی شو او که موږ ماته وخوړه نو د نورو هېوادونو په څېر به هندوستان هم وبایلو. طاهر وویل موږ د هندوستان په ساره او اردو کې ستاسو د پوځي ځواک
اندازه لګولې وه. د سلطان جګړه د ځان لپاره نه د ټول اسلامي نړۍ لپاره ده. هغه به هیڅکله هم دا خوښ نه کړي چې دغه هیواد د څو لکونو ایراني، ترکستاني او افغاني کډوالو د پناه ځای دی د مسلمانانو له لاسه ووځي. د سند دریا پر غاړه د مغولو سره جګړه د دې لپاره وه چې تاتاریان د هند په دروازه کې ایثار کړي. په خراسان او ایران کې د هغه جګړې د مصر، شام او عراق د دفاع لپاره وي. زموږ هدف یو دی او هغه د لاسه وتلو اسلامي هیوادونو بیرته نیول او د پاتې هیوادونو د مغولو له قبضې نه ژغورل دي. د دې هدف د ترلاسه کولو لاره هم یوه ده او هغه دا چې موږ د جمنا د سند له سن تر جبل طارق پورې په یوه کتار کې ودرېږو. زموږ هر هیواد په دې ټولنیز هڅو کې خپله ونډه واخلي. د سلطان جلال الدین دا نظر و چې هغه هندوستان د خپل فعالیتونو مرکز کړي او یو ځل به بیا ټولو اسلامي هیوادونو ته د شریک اقدام بلنه ورکوي. که اسلامي نړۍ د ده بلنې ته لبیک وایه نو په لږه موده کې به دلته زیات پوځ راټول شي. سلطان التمش وویل موږ دلته هر سپاهي ته په راتلو هرکلی وایو، خو آیا دا به غوره نه وي چې سلطان په خپل دلته د تم کېدو پر ځای په ټوله اسلامي نړۍ راوګرځي او چې د هغه بلنې ته څوک لبیک وایي د هغو د راټولېدو ځای هندوستان وي. څومره سپاهیان چې هغه راټول کړي او دلته یې راواستوي موږ به د هغو ټولو د اړتیاو پوره کولو ذمواري واخلو. د دې غوره اغېزه به دا وي چې هند به د تاتاریانو له پامه وتلی وي او موږ به د تیارۍ فرصت ترلاسه کړو. د دې پر خلاف که سلطان پخپله په هند کې پاتې شي نو تاتاریان به هره شیبه له دې ځای خبر اخلي. موږ له خوا به د خطر احساس کوي او پر هندوستان به هم غل وکړي. تاسو پر دې ټولو خبرو په سړه سینه چورت ووهئ او سلطان هم وپوهوئ. که بیا هم پر دې ټولو خبرو برسېره سلطان چې دلته د اوسېدو پرېکړه وکړي نو زه ډاډ در کوم چې زما د محل یوه برخه به د ده لپاره تشه وي. که هغه دلته د یوه میلمه په حیث اوسېدل نه خوښوي نو موږ اجازه ورکوو چې د دې هېواد د هغو برخو نه چې تر اوسه زموږ په ولکه کې نه دي هره برخه چې زړه وغواړي فتح کړي موږ به یې په پټه ملاتړ هم کوو او د مغولو د لږ ساتلو په خاطر به داسې ووایو چې سلطان زموږ د خوښ پرته زموږ هېواد ته راننوتلی دی. طاهر وویل زه نن سلطان ته ورځم او در څو ورځو پر به ځواب درته راوړم. شمس الدین التمش ویل غوره به دا وي چې دا ټولې خبرې په لیک کې سلطان ته ولیکه او له خپل ملګرو نه کوم یو ورواستوه. عین الملک سر له اوسه زموږ له امیرانو سره سازشونه پیل کړي دي. ته سلطان ته دا هم ولیکه چې د عین الملک موجودیت به دلته د دواړو په زیان تمام شي. غوره دا ده چې هغه وروغواړي او پر ځای تیمور ملک راواستوي. هغه نیکنتی هم دی او په معامله هم پوهیږي. زما باور دی چې ډیر ژر به کومې پریکړې ته ورسیږو. سلطان ته چې د خپلو ملګرو له ډلې نه هر څوک استوي هغه ته به د اسونو بندوبست موږ وکړو او هغه به تر 3 ورځو پورې د سلطان له ځواب سره بیرته راستون شي. له دې ملاقات نه وروسته د طاهر په زړه کې د سلطان التمش په اړه څومره بدګماني وي هغه ټولې لرې شوې. هغه چې میلمستون ته بیرته راغی ټولې خبرې عین الملک ته ونه کړې او سلطان جلال الدین ته د لیک لیکلو لپاره کېناست. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو سبا ته طاهر د ښار په یو جماعت کې د سهار لمونځ ادا کړ او بهر ته راووت چې په زینو کې چا له شانه د هغه لمن ونیوله. طاهر شاته وکتل، پوښتنه یې وکړه څوک یې؟ یو کم عمره هلک په مسکا په مخ کې ورته ودرېد او وویل ما نه پېژنې؟ اسماعیله ته؟ طاهر ورټیټ په غېږ کې ونی او د احساساتو په توتپان کې پوښتنې ورته کتار کړې. ته دلته څه وخت راغلی؟ بابا دې چېرته دی؟ انا دې څنګه ده؟ او سوریا خور دې چېرې ده؟ راځه هغوی ټول په کور کې دي. چېرته؟ په همدې ښار کې ډېر نږدې. د طاهر زړه په درزا شو. وویل زما دلته یوه هفته کېږي. کاشکې راته معلوم وای چې تاسو دلته یاست. زه چې بلخ ته نږدې سوم راته معلومه شوه چې تاسو غزني ته تللی. اسماعیل وویل پرون شپه ما ته په همدې جومات کې ولیدلې خو زه ډېر لرې وم ښه مې ونه پېژندې. و چې درپسې شوم نو د خلکو په ګڼه ګوڼه کې راووتلې. ما چې خور ته وویل هغې راته وویل چې سر له نن سهاره پر جومات پیرا وکړم. راځه طاهر د اسماعیل سره روان شو. د مینې د منزل په لورې کله پل ګړندی او کله قرار پورته کېده. هغه له اسماعیل سره یو ښکلي محل ته ننوت. سوریا د کور په انګړ کې د عام د ونو لاندې ولاړه وه. طاهر چې هغه ولیده ودرېد، بیا زړه نازړه وړاندې ورغی او څو ګامه لرې ودرېد. د دواړو سترګې له یوې شېبې سرګردانۍ وروسته یو پر بل میخ شو. دواړه چوپ وو او د الفاظو ضرورت هم نه و. د دواړو زړونو او ذهن سترګو ته راغی. دواړو یو د بل د څېرې رنګونه لیدل چې بدلېدل. تر یوې شېبې پورې یې له ځانونو پرته پر نړۍ د نور چا د موجودیت احساس نه کوه. د دوی د زړونو د درزا پرته د کائناتو د ژوند ټولې هنګامې ویدې شوې وې. اسماعیل وویل خورې ودې نه پېژن؟ دا طاهر ورور دی. سوریا ومسکل او له یوې شېبې وروسته ور وړاندې شوه. اسماعیل یې په غېږ کې ونیو. وویل زما په ګمان تا هغه نه دی پېژندلی، دا بل څوک دی. اسماعیل اندېښمن شو. طاهر ته وکتل. وویل په خدای جل جلاله سوګند دا هم هغه دی. سوریا وخندل او طاهر ته وکتل. په سترګو کې د خوښۍ اوښکې راتم کړې او د کور په لورې یې منډه واخیسته. چې د برنډې زینو ته ورسېده نوره هم کړندۍ شوه. هغې بیا د یوې دروازې تر شا ودرېده. وویل انا هغه راغی. بهر اسماعیل حیران طاهر ته کتل. ته لږ ډنګر شوی یې، نور په څېره کې بلکل هماغه یې. عجبه دا ده چې خورجانې مې ونه پېژندې. ته راځه دننه راسره ولاړ شه، انا به دې خامخا وپېژني. اسماعیل دا وویل او بیا طاهر تر لاس ونیو او کش یې کړ. طاهر په خندا وویل که هغې هم ونه پېژندم نو بیا؟ اسماعیل یو ځل بیا په ځیر ځیر ده ته وکتل. وویل زه رښتیا وایم ستا په څېره کې هېڅ بدلون نه دی راغلی. په تندي دې د یو ټپ نقشه ده خو پر دې څه فرق نه دی راغلی. انا به دې خامخا وپېژني. په دې ځنډ کې شیخ عبدالرحمن بهر ته راووت. څو تن نوکران هم ورسره وو او هغه په لوړ اواز ویل تاسو ډېر ناپوه یې، مېلمانه بهر ولاړ دی او ما ته خبر هم نه راکوي.
او هغه اسماعیل ناپوته وګوره، معلومه نه ده چې له کومه وخته هلته ولاړ دی. طاهر وړاندې شو، عبدالرحمن ته یې لاس ورکړ. شیخ داسې لیده لکه یو میل منډه یې چې وهلې وي. هغه وویل راځه دننه دلته بهر ولې ولاړې؟ اسماعیل وویل بابا جانه دا وپېژنم چې دا څوک دی. چپ شه ساده. شیخ طاهر تر مټ ونیو او د کور په لور روان شول. د برنډې په مخ کې د مرمرو ډبرو په زینه کې د هغه پښه وشوېده، خو طاهر زر راونیو. اسماعیل په خندا ولاړ د یوې ستنې تر شا پټ شو. شیخ چې ځان راټینګ کړ ویل دا د مرمرو زینې ډېر خطرناکې دي، دا څلورم ځل دی چې زه پکې شوېږم. اسماعیل چېرته ولاړ؟ غنا پوه به خامخا چېرته غلی شوی وي او راپورې خاندي به. ای صابره شوکته نن معماران راوغواړئ او ورته ووایئ چې همدا نن دغه مرمر لرې کړئ، نورې زیږې ډبرې دې ولګوي، خو ودرېږئ نن نه، بیا بله ورځ به ګورو. شیخ طاهر په یوه ښکلې کوټه کې کښېناوه او وویل زه ستا په باب مایوسه شوی وم، زه ډېرې پوښتنې درنه کوم. هو لومړی دا ووایه چې ته ډیلي ته څه ور راغلی؟ واده دې کړی وه چې زر بلخ ته راستون شې، بیا دومره ولې وځنډېدې؟ طاهر د دې پوښتنو په ځواب کې خپله ټوله کیسه لنډه واوروله. شیخ وویل اوس خو به ته بېرته د تېښتې اراده نه لرې، زه د جلال الدین ملګرتیا نشم پرېښودی، که هغه له دې ځایه وخوځېږي نو زه به هم ورسره ملګري کېږم، خو اوس لږ تر لږه تر 2 هفتې پورې زه هم دلته یم. ما په نږدې وخت کې د ډیلي د پرېښودو اراده کړې وه. چېرته به ځې؟ مدینې، بغداد او یا دمشق ته. سوریا ټینګار کوي چې مدینې ته ولاړ شو، خو ما تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. ستا په ګمان کوم ښار ډېر خوندي دی؟ مدینه په هر دلیل ښه دی. ستا کور هم هلته دی که نه؟ هوکې مدینې ته ډېر نږدې، که ته زموږ په کور کې اوسېدل ومنې نو زه د خپل نوکر استولو در سره تیار یم. شکریه، خو 2 کاله پخوا ما په مدینه کې یو کور او یو بڼ رانیولی دی. 2 تن نوکران بغداد او دمشق ته هم استولی دي، هغوی به هم هلته کورونه راته اخیستي وي. اوس د یوې خبرې پرېکړه پاتې ده، هغه دا چې ته خپله مېرمن له ځان سره بیایې که یې سمدستي له موږ سره استوې. طاهر په اندېښمن وویل زما مېرمن؟ هوکې ستا مېرمن. زما مطلب دا دی چې له واده وروسته. شیخ خپله خبره پوره نه کړه شوه، د شا کوټې دروازه خلاص شوه او د شیخ بوډۍ مېرمن دننه ورغله. طاهر جګ شو، سلام یې وکړ، هغې په مینه او شفقت ورته وویل کښېنه بچی. شیخ وویل هو ما ویل چې حنیفې په غوسه ورته وکتل او ویل ښایي تا دا ویل چې نور باید بې له ځنډه د طاهر او سریا واده وشي. نه ما دا ویل چې دی غواړي سریا له موږ سره واوسي که یې له ځان سره بیایي. نو دا هم څه د پوښتنې خبره ده؟ تر څو چې له جګړې نه بېغمه شوي نه وي سریا به له موږ سره پرته چېرته اوسېدی شي؟ زه همدغه وایم، زما مطلب دا و چې د واده نه وروسته چې دی له سریا له ځان سره بیولو اراده وي زه یې بدله کړم. مګر تا خو تر دې وخته دا پرېکړه نه ده کړې چې واده باید څه وخت وي؟ ما پرېکړه کړې ده. حنیفه پریشانه شو، وویل څه وخت؟ د شپې چې کله اسماعیل وویل چې هغه په جومات کې طاهر لیدلی دی، ما په خپل ځل کې دا پرېکړه وکړه چې بلکې قسم مې خوړلی و چې که پیدا کړم نو ژر تر ژره به یې واده کوم. اوس که د ده څه اعتراض نه وي نو نن به قاضي راوغواړم. طاهر له حیرانه سترګې کښته واچولې. ځواب یې وکړ زما به په دې کې څه اعتراض وي؟ حنیفې وویل خو په تیاري او مېلمستیا کې لږ تر لږه 2 ورځې لګېږي. شیخ وویل 2 ورځې؟ ته له همهغې ورځې په تیاري بوخته وې په کومه ورځ چې طاهر له بلخ روان شو. د مېلمستیا لپاره ته راته ووایه د ماښام نه دمخه په ټول ښار دلته درته راولم. مګر لږ تر لږه 2 ورځې دمخه باید خلک خبر شي. د ښار د امیران ډېر نجونې د سریا ملګري سهیلیانې شوي دي، هغوی لږ تر لږه 1 ورځ باید وړاندې راوغوښتل شي. شیخ له یوه اوږده بحث وروسته ماته ومنله، وویل ډېر ښه، سبا نه بله ورځ صحیح دی، بله ورځ سهار به نکاح تړل کېږي. د ډوډۍ د خوراک نه وروسته شیخ ټینګار کاوه چې طاهر د دوی کره پاتې شي، خو هغه ویل اوس ماته اجازه راکړئ، په شاهي مېلمستون کې به زما ملګري زما په انتظار وي، ماښام به بیا راشه. د شیخ له اجازې وروسته طاهر چې له کوټې راووت په برنډه کې اسماعیل ورته په انتظار و. هغه وویل ته ځې؟ که لږ نور دې ځنډ کړی وی زه هم در سره تللی وای. استاد راته ویلي چې د درسونو له ویلو وړاندې به رخصت نه در کوم. شیخ چې د اسماعیل غږ واورېد بهر ته راوت، وویل ورځه بچی خپل سبق دې ووایه، دی ماښام بېرته راځي. اسماعیل وویل دی ښایي په لاره بلد نه وي. شیخ وویل ودې لیدل دی هر څوک در ځان کم عقل ګڼي. طاهر په مسکا وویل اسماعیله ته ولاړ شه، سبق دې ووایه، زه چې ماښام راغلم بیا به دواړه چکر ته ولاړ شو. اسماعیل په نه زړه خپلې کوټې ته لاړ او طاهر له کور راووت او لاندې باغ ته ووت. پر اسمان ورېځې راخپرې شوې وې، په لار کې یوې خواته د آمونې ولاړ وې او په دې ګڼو ونو کې دننه په یوه وړوکي حوض کې په وره وه. د بتیو یوې جوړې په اوبو کې لمبو وهله او سره یې د مرمر پر ډبره ناست و. طاهر چې د هغې له څنګه تېرېده او هغې چې دی ولید جګ شو. ته ځې؟ سریا په شرمناکه لهجه وپوښتل. د وروستي مرسل داستان درنو او قدرمن اورېدونکو، دا چې نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې د حاضر یو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.